کې دا نظم بابک صاحب ته ما ډالۍ کړی دی سردار حسین بابک صاحب ته ډېر نه ډېر بېباک سړی دی او هغه یو ټکی دی چې هغه ډېر مشهور شوی دی کینا نو په هغه تناظر کې ورته وګوره یو پای مې لیکلی دی وایي بابکه ته د ورک پښتون د اوښکو ترجمان یې بابکه ته د ورک پښتون د اوښکو ترجمان یې بابکه د دې خاورې د درخو د زړه جانان یې د امن د لیلا په خړه پوزه کې پیزوان یې منصور د قاضي دربار ته دار پسې روان یې په چغه د لړزیږي غرونه اوسه پورې ځوان یې وطن که ګاڼه پروت دی ته یې نه یې باچا خان یې دا یو ټکی د دروند د ټوپک او تماچې نه کینا په یو اواز د سر کارغانو ایښی د پخپو کې په یو اواز دی سر کارغانو ایښی د پخپو کې په امیر نه تر تور غره د غړمبا د ګلدرو کې فرعون ته د صفا وینا د په پښتو کې که سپین دی لګېدلی دی هر څومره په ویښتو کې خو اور د لا تازه دی د سرو وینو په قطرو کې ملاله به د اړوي میوند کې په ټپو کې په شړنګ لیونی تیر شو د بادار په زولنو کې نو په دې ټکي بدمار سړی راونیسه د خپې نه کینا اوچت شه د تروړلي پښتنې د زړه اوازه اوچت شه د تروړلي پښتنې د زړه اوازه راکړنګ شه د مغرورو زنځیرونو د زړه سازه راځه د تورپیکۍ د لور د تورو سترګو نازه راپورته شه د ستر میرویس د لوی لښکر اندازه راجګ شه د سپین غر او تاتاري د سر فرازه راتاو شه په کارغانو د بونیر د غرونو بازه تحریک ته را روان که د باچا خان د حجرې نه کینا ژوندی شهیدې ګرځه خپل الله در سره مل دی ژوندی شهیدې ګرځه خپل الله در سره مل دی جنت په چغو نه دی دا د وینو په بدل دی ستا سترګو کې په خپله د جابر نظام اجل دی زما د مور د اوښکو اور خو ستا په سینه بل دی هر څوک په قدم د لاره کې مقتل دی خو زار دی د غیرت نشم بابکه مرګ یو ځل دی که مړ شوې هم اواز به ورکوي د جنازې نه کینا نو هر څوک د وطن ګریوان شلیدلی تار پتار دی هر څوک د وطن ګریوان شلیدلی تار پتار دی خو بیا هم د بلور په پښتنو وینو سینګار دی هر څوک په هر بام د تکبر د قاضي دار دی ورکړی ما په سرو وینو بچی د افتخار دی که حق د پښتنو خوړل ته وایي چې کردار دی نو ټیک ته بیا بابک خو هم غدار هم ګنهګار دی خو هسې نه چې جج ته یې هم ووځي د خولې نه کینا خدمت د ولس کړی دی هسې نه پړسیږي خدمت د ولس کړی دی هسې نه پړسیږي ایجنټ خو د چا نه دی چې ډالر ته به ماتیږي د مرګ نه چې یریږي دا به نور خلک یریږي بابک ګیدړ خو نه ده چې ګولی نه به پټیږي ازمیښتو که ته مرګ شه دی به نن درته ګډیږي زمری دی او زمری خو ګیدړانو کې تاویږي کارغه نه دی چې رپي راکوز نه شو د کوټې نه کینا نو زما تپوس کوي د هر نواب او د جناب نه سری ویني د سواد غواړي په لاهور کې د ګلاب نه وباسي د کرک تیل د چودري صاحب د کباب نه راکاږي د تیران اختر د خلکو د حساب نه اوس غواړي د بونیر سنگي مرمر د هر کتاب نه څه کفر دی که غواړي بجلی خپله د پنجاب نه پټکې به ورته جوړ کړمه د مور د لوپټې نه کینا خو ستا په سر به مري پښتونه ستا په غم ککړ دی که پړ دی خو زما د پښتنې په سالو پړ دی که خړ دی خو زما او ستا د کور په دوړو خړ دی د ده خو دغه ویر دی که محسود دی که داوړ دی چې یو شي پښتانه وزیرستان که باجوړ دی که مړ دی خو هم ستاسو د بچو دپاره مړ دی دا ځکه چې پیدا دی د بېباکې پښتنې نه کینا نو منظره چې ترڅو به پښتانه په کور کې ورک وي منظره چې ترڅو به پښتانه په کور کې ورک وي منظره چې ترڅو به د